افغاني غالۍ په ترکیه کې د 19 هیوادونو اتله شوه. د افغانستان د صنعت او اقتصاد لپاره یو بل نړیوال ویاړ په ترکیه کې ثبت شو. د استانبول په دوموتکس نړیوال نندارتون کې د یو افغان شرکت تولید شوی غالۍ لومړی مقام ګټلی دی. په دغه ستره سیالۍ کې د 19 بېلابېلو هیوادونو شرکتونه ګډون درلوده، خو افغاني کیفیت تر ټولو مخکې شو. دا دویم ځل دی چې افغان سوداګر په دې نندارتون کې ګډون کوي او سږکال پکې 6 شرکتونه برخه اخیستې وه. د غالیو د ټولنې په وینا دا بریا به په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د تولیداتو ارزښت څو چنده لوړه کړه. دا لاسته راوړنه نیغ په نیغه د هیواد پر ملي عوایدو او د قالین بافانو پر اقتصاد مثبته اغیزه لري. د دې سترې بریا د لمانځلو لپاره دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او د لا ډیرو مثبتو خبرونو لپاره زموږ پاڼه وڅارئ. له ملتیا مو مننه.